په مسکو کې د طالبانو د سیاسي مخالفینو غونډه د سیاسي ځواکونو لپاره د یو واحد چتر جوړ شي. د افغان نیوز قدرمن لیدونکو پر جزئیات هم دلته راسره وګورئ. د طالبانو یو شمیر سیاسي مخالفینو په مسکو کې د روسیې د عدالت ګوند په کوربهتوب افغانستان د تیر او راتلونکي ترمنځ په نوم غونډه کې ګډون وکړ. د دغې غونډې ګډونوالو د افغانستان د کړکېچ د اساسي حل په موخه د نړۍ او سیمې د هیوادونو د ملاتړ غوښتنه وکړه. هغوی ټینګار وکړ چې افغانستان له بېلابېلو قومونو، ژبو او سیاسي او مذهبي ډلو جوړ یو متکثر هیواد دی او د طالبانو په انحصار پالنې او ځپونکې تګلارې سره به مخته لاړ نشي. د هغوی په وینا له یوه متکثر او ولسي سیاسي جوړښت پرته به هیواد له اوسنۍ کړکېچه خلاصون ونه مومي. د دغو سیاستوالو په اند د طالبانو د واکمنۍ دوام به په سیمه کې د بېثباتۍ او د بنسټپالنې د پراختیا لامل شي. د غونډې ګډونوالو د سیمې له هیوادونو او ملګرو ملتونو په افغانستان کې د یوه داسې نوي سیاسي جوړښت د رامنځته کېدو غوښتنه وکړه چې ټول سیاسي او مدني ځواکونه پکې ګډون ولري. د دې غونډې غړو له طالبانو سره تعامل باج ورکونه وبلله او زیاته کړه چې په تیرو 2 کلونو کې دغه کار د ترهګرۍ له پیاوړتیا او د امنیتي ګواښونو له زیاتېدو پرته بله پایله نه ده لرلې. مسکو د تېرې پنجشنبې په ورځ د مخکني حکومت له نسکورېدو وروسته د لومړي ځل لپاره د طالبانو د سیاسي مخالفینو کوربه و